شروع کوو د الله په نامه سره. ګورئ نننۍ موضوع موږ تاسو په کنټرول پینل کې ماوس باندې ده. ماوس اصلا یو انپوټ ډیوایس ده. څه ده؟ انپوټ ډیوایس. که چا درنه پوښتنه وکړه چې انپوټ ډیوایس څه ته ویل کېږي، تاسو به ورته وایئ چې انپوټ ډیوایس هغو ډیوایسو ته ویل کېږي کوم چې باندینی معلومات کمپیوټر دننه انتقالوي. لکه مثال په ډول زه فعلا باندې کار کوم، ما معلومات د خپل یو معلومات دي دننه انتقال کړه. ګورئ حرکت دننه ورکو، باندې نه حرکت لاړو دننه صحیح شو. دویم کیبورډ هم یو انپوټ ډیوایس ده، ځکه زه باندې لیکل کوم هغه ډایرکټ پاس کېږي چېرته داخل دی کمپیوټر ته. همدارنګه سکینر تاسو ګورئ، میک تاسو ګورئ، دا ټول شي دي انپوټ ډیوایس دي. فلش ډي وی ډي دا هم انپوټ دی هم آوټپوټ دی. ښه فلش ډي وی ډي ځکه که فکر وکړئ زه فلش اچوم دلته فلش معلومات داخل د کمپیوټر ته وړلی شم، نو دې وخت کې دې انپوټ ډیوایس کار وکړو او کمپیوټر ډیټا راخستی شم فلش ته اچول شم، نو دې وخت کې چې کار وکړو آوټپوټ کار وکړو. همداشان سی ډي تاسو وګورئ، معلومات ور اچوي کمپیوټر ته، سی ډي نه پاس کوي کمپیوټر ته. بیا د سی ډي وی ډي رایټر هم شته دي چې تاسو کمپیوټر معلومات راخلي سی ډي ته اچوي، هغه وړل شي بل کمپیوټر ته. نو اوس په ورسې نو انپوټ آوټپوټ باندې خلک څه ورسي. نو اوس دغه ماوس چې د موږ سره انپوټ ډیوایس ده. دلته یو آیټم لرو په نوم د ماوس. دغه آیټم د سیټ کولو یا تنظیمولو یا کسټمایز کولو د ماوس سیټینګ لپاره استعمالیږي. یعنی تاسو کولی شئ ماوس کسټمایز کړئ، په خپله خوښه یې جوړ کړئ، دې پوینټرز چینج کړئ، دې سپیډ چینج کړئ، دې بټن یې جوړ کړئ. دا دغه آیټم څخه کېږي. کله مو چې کلیک کوو موږ ته یو وینډو راځي. دا وینډو ګورئ، زه به دا کنټرول پینل کلوز کړم. دا وینډو ده، دا ماوس پراپرټي په نوم یادېږي. دا خپله یو وینډو ده که نه ده. دا وینډو ګورئ دا ایرن نه هم خلاصوی شي. وین کې آر به وښئ او به لیکي مین ډاټ سی پی ایل. صحیح ده که نه؟ مین ډاټ سی پی ایل مو چې کله والو اوکې به کې یا به انټر پریس کې تاسو سره به دا وینډو راشي. اوس دلته اولنې ټپ چې ده بټنز ده. صحیح ده؟ دا ماوس په بټنو باندې خبرې کوي. صحیح ده که نه؟ ښه ماوس بای ډیفالټ څو بټنز لري؟ دوه، پرایمري کې او سیکنډري کې، چې موږ تاسو په ساده الفاظو کې ورته وایو لیفټ و رایټ. ګورئ کله چې زه دلته ښي کلیک کړم دا ډیسکټاپ باندې یو لیست راځي که نه، دغې ښي کلیک ته موږ سیکنډري کې ویلی شو. صحیح ده که نه؟ خو کله چې زه په یو کمانډ باندې چپ کلیک کړم هغه کمانډ عمل اجرا کوي، دې ته موږ پرایمري کې ویلی شو. اوس زه ښي او چپ سره داسې بلد یم، ولې بعضې کسان دي چپ لاستي دي، نو هغه په دې شکل نه غواړي، هغه چپ لاس باندې کار کوي، دا بټنو دغه چینجوي. مثلا سیکنډري کی اړوي پرایمري کی ته، پرایمري کی اړوي سیکنډري کی ته، یعنی دغه ښي بټن لیفټ کلیک ته اړوي، لیفټ بټن ښي کلیک ته اړوي. اوس په ورسېدې که نو دې لپاره دا چک باکس به چک کړي. ګورئ دلته هغه شکل هم درکوي. اوس چې دلته زه چپ کلیک ښي کلیک کوم ګورئ هېڅ موږ ته نه راځي. اوس چې کله چپ کلیک کړم ماته به دا لیست راځي، ځکه دې کمانډ دغه چینج. اوس ګوره اوس پې ورسېدی، مشکل څه خو نشته. او واپس ګورئ دلته به تاسو څه وکړئ رایټ کلیک به کړئ، ځکه اوس خو کنورټ شوې وه نو دا به انچک شي. دې باندې ورسېدی. دویمه موضوع مونږ تاسو سره چې کومه یو ده هغه ډبل کلیک سپیډ ده. ګوره دلته راځم، یو کلیک دوه کلیک نه خلاصېږي که نه، خو کله چې زه دا ډبل کلیک په تیزۍ سره وکړم موږ ته دا پی سي خلاصېږي. یعنی دا سپیډ ډبل کلیک کوم ځای نه جوړېږي، دغې ځای څخه جوړېږي. زه ورته یم دې سپیډ سلو که. کله مو چې سلو کو او اپلای مو کو دلته هم کولی شي نمونه یې وګورئ. ګورئ ډبل کلیک فکر مو دی. نو اصلي ما چې کله پې اپلای کو ګورئ دلته مې دا انتخاب کو، یو کلیک وقفه ورکوم بیا کلیک بیا هم را خلاصېږي. دا د هغو کسانو لپاره سلو سپیډ پکار ده چې کوم کسان ماوس سره بلد نه وي.
صحیح ده کنه نوی وي نو دا که چیرته سپیډ زیات وي تاسو باید ماوس کلیک سره ډیر بلد وای. اوس ګوره یو کلیک بل کلیک وقفه ورکوي نه کېږي، اتل لږ څه سرعت هم ورکړي بیا هم نه کېږي، مجبور یې په تیزۍ سره اوس ډبل پریس کې اوس را خلاصېږي. هو بهتره دا ده چې نارمل وي. نور بیا مې تاسو خوښه چارج څومره غواړئ، سلو غواړئ یا دا په ورسېدې. ګورې دا یو کالکولیټر ده، دا مې یو کلاس ته جوړ کړی ده، دا مې په جاوا کې جوړ کړی. ښه دا یو کالکولیټر ده، دا مکمل بلډ شوی ده، جوړ شوی ده، کار کوي. دا ګورې هر رقم محاسبه چې غواړئ دا خپله ما یو کلاس وم مازدیګري ټایم کې ده جوړ کړی مې ده. منفي شپېته ضربې لس همداشان تقسیمې کوي، بیا مثلا ضربې کې نحو سره بیا دا یو خانه ختمه کوي، بیخي زیرو ته واړوئ همداشان لاکې کوي. دا بس اوس صرف دې کاپي واخلئ بل کمپیوټر ته ویم چې پکې وي بس دا کار کوي. دې کې څوک اوس ایډیټ هم نشي کولی ځکه دې سافټ ما سره ده. اوس پې ورسېد دا خو ډېر بیسیک شی ده، یعنې پې خو رسېدی. اوس دغه زه کش کومه داسې دغې ځینه دلته مثال دغه ایمه دا موز بټن به نه خرابېږي، ډېر وخته پورې مې همداسې نیولي وي کش کومه فشار پې راځي که نه. نو زه وایم که چېرته یو وخته پورې مثال ټایم یې مونږ ټاکو، یو وخته پورې چې دا زه کلک ونیسم که بیا موز پرېږدم هم دا د همدې ماوس پوینټر پورې همداسې نښتې وي. کله چې کلیک کم کوم ځای باندې هلته دې خطا شي، یعنې لکه مقناطیس غونته به یې راکش کوي. نو دې کار لپاره به تاسو دا چیک باکس انتخاب کړئ. کله مو چې کله کلیک کوم اپلای کړئ، اوس ګورئ کش کوي ماوس ما پرېږدئ، اوس ماوس پرېږدئ، ګورئ ماوس مې پرېښولی ده کلیک یې ولې دا ورپورې نښتې ده. اوس چې دلته کلیک کوم هملته به خطا کېږي. اوس پې ورسېدې بیا یې دې وخت تاسو وټاکئ، سیټینګ ته راشئ، شارټ په دې معنا چې لږ وخت دپاره هم تاسو دا کلک ونیسئ دا به ورپورې نښلي. ګورئ ماوس مې پرېښولی ده ولې دا کالکولیټر ورپورې نښتی ده، دلته یې راوړو. او که چېرته بیا تاسو ټایم زیات کړو مثال لانګ مو کړو، دلته مې کلیک کوم اپلای مې کوم. اوس چې کله دلته م راوړم ماوس پرېږدم نه یې نیسي تر څو پورې چې دا مو ډېر وخته پورې نیولی نه وي. اوس چې پرېږدم اوس به ورپورې نښتی وي. پې ورسېدې ښه صحیح مشکل شی خو نشته، واپس یې کلیک کوم، وایم چې نه دا دې بلکل نه وي. سوال شته؟ بله موضوع چې ده هغه پوینټر ده. دغه پوینټر دې ته پوینټر وایي، صحیح ده که نه؟ دا ګورئ دا یو پوینټر ده. دې شکل په اصطلاح آپشن به کوم ځای نه تنظیموئ؟ پوینټرس نه. دلته به راشئ، شکلونه مختلف دي، صحیح ده؟ دلته راشئ. اول دغه ځای کې دې هغه کټګوریانې دي کومې چې کمپنۍ جوړې کړي، په هره کټګوري کې مختلف پوینټر دي. لکه دا پوینټر وګورئ، دا وګورئ. اوس چې کله اپلای کوم ګورئ پوینټر چینج، دا پوینټر دی نه وي وایم دا پوینټر دی، کلیک کې کا دا پوینټر بشي. فکر مو دی دا پوینټر تاسو په خپل نوم سره دا کټګوري چې کومه یو ده خپل نوم سره هم سیو کولی شي. کلیک کې کا نوم ورکوئ کسټم مثال، اوس یې اوکې کا کسټم شو. اوس که تاسو هره یو کټګوري واخلئ اپلای کې پې، اوس چې کله مثال غواړئ هغه کسټم کټګوري تاسو خپله کټګوري ده نو دلته راشئ کسټم انتخابوه پریوي دلته درته ښیي بس خلاص. ولې په دغې کټګورۍ کې مثلا تاسو دلته یو بل آپشن لرئ په نوم ده، دلته خو شکلونه دي مختلف شکلونه، هر یو شکل چې غواړئ همداسې ده که نه ده. مثلا هر یو شکل چې غواړئ بس انتخابوئ، صحیح ده. نور شکلونه مو زه اوس درته ښیم چې کومه ځینه راځي، دې بټن نه راځي. پې خو رسېدی که نه؟ اوس دلته دا آپشن څه کار کوي؟ دا آپشن ستاسو پوینټر سره سوری راوړي. زه به دا آپشن واخلم چې لږ پې ورسېږي. دلته د پوینټر سره به یو شاډو راوړي، یو سوری. کله مو چې کلیک کو ګورئ دا ګوره شاډو ورسره راغله که نه؟ اوس پې ورسېدی که نه؟ کله مو چې غیر فعاله کو درته معلومیږي. فکر مو شو؟ نو اوس دا شاډو دی وي که نه دی وي؟ زه وایم شاډو دی وي. صحیح شو. یوز ډیفالټ مثلا تاسو
دغه اپشن واخستو یا مثلا دا مو واخستو یا کسټمایز ترال ډیفالت په څه کار کوي یوز ډیفالت یعنی هغه سټانډرډ کوم پوینټر چې وي نارمل آب راوچتوي اصلا کټګوري بل ده وای مونږه پوینټر نارمل شو سپیور اسې کنه زه وایم چې نه ما سره دی پوینټر هم د کسټمایز دی وي او په کسټمایز کې دغه پوینټر چې کوم یو ده دا ما نه ده پکار یو بل پوینټر اخلم نو دلته براوز ته راشي کله چې براوز ته راغلی دی کې ډیر زیات کرسر دی وګورئ مختلف ټایپ کرسرز دي مثلا قلم اخلم دا قلم واخستو اپلای کوم وګورئ چیرته چې زه بس دا تاسو پوینټر ستاسو کورنۍ دنده څه رقم کولی شي په همدغې پوینټر کې خپل تصویر راوړئ هدف مو اخیستو یعنی دلته تاسو خپل تصویر راوړئ صحیح ده که دې باندې ورسېدې خو زه فعلا کومه یو شکل اخلم ډیفالټ د وینډوز شکل اخلم صحیح ده که نه سوال شی خو نشته دی بل موضوع ده د عمدې پوینټر آپشنز دي آپشنز یعنی تنظیمات د دې پوینټر دي کله مو چې کلیک کو اولنی شی چې موږ سره راځي د پوینټر سپیډ ده بعضې اوقاتو کې دا پوینټر ډېر سلو کېږي هغه دغسې نه سلو کېږي ګورئ ته چې اوس هر څومره یې کش کوې نه ځي مخته تاسو به دا زیات کړئ دا زیات کې سپیډ به زیات شي ګورئ اوس ښه شو ځکه که بلد وی ماوس سره دې سپیډ زیات تیز ونیسئ او که نه نارمل یې نیسئ هم ستاسو خوښه ما فاست کو اوس پې ورسېدې بل ما تاسو ته البته په شروع دغه سکرین معرفي کې ویلي دي چې دغه سکرین د کمپیوټر په مختلفو کټګوریانو تقسیم شوی ده مثلا پکسلو باندې یاد مو شي کنه چې سطرونه دي او ستونونه دي سي د کالمز او روګانې دي وړې وړې خانې اوس دا ماوس ته چې زه حرکت ورکوم هغه خط ته چې ورنږدې کېږي ګوره ځان پورې نه کش کوي نه کش کوي خو که چېرته دا آپشن مو انتخاب کو دا چې اوس هغه خط ته ورنږدې کېږي مثلا لږ اصلی خط نه ولري هغه خو موږ ته نه ښکاري دغه پوینټر ځان ته داسې راکاږي داسې راکش کوي صحیح ده که نه نو اوس ګورئ ورته فکر مو دی دا ګورئ حرکت چې ورکوئ تاسو ته بیا اندازه لګېږي اوس پې ورسېدی که نه صحیح ده که نه اوس پې ورسېدی مشکل شی خو نشته واپس دلته چیکې که ګوره منظم شو حرکت دی اوس پې ورسېدی بل اټومیټیکلی سنپ ټو ډیفالټ بټن دا څه کار کوي لکه زه دا ډیلیټوم فکر وکړئ شفټ ډیلیټ ګوره پوینټر مې دلته چې کوم ځای کې ولاړو همالته ده او ډیفالټ بټن دلته کومه یو ده یس ده که نه ده زه وایم چې هر کله کومه نوې وینډو راخلاصېږي او هغې کې هره بټن چې ډیفالټ وي هره بټن چې ډیفالټ وي کرسر یا پوینټر د اتومات په هماغې ودرېږي په هماغه بټن صحیح ده که نه لکه لنډ مثال در کوم مختلف یو مې دا در کوم اوس چې کله چک کم اپلای کم اوس دلته راځم مثلا دا شفټ ډیلیټ کوم اتومات پوینټر هغې ځای نه ټوپ کړو یس باندې ډیفالټ ته راځي دې باندې ګوره پوینټر مې په ما فولډر سره ولاړ ده کله شفټ ډیلیټ ورته وم اتومات هغې ځای نه ټوپ کوي دلته اوس پې ورسېدی آیا غواړئ دا سنپ دې وکړي که نه که سنپ غواړئ چې ډیفالټ بټن ته دې لاړ شي دا به چک کړي که نه غواړئ بیا به انچک کړي پې ورسېدی ها بله ویزیبیلیټي ده ویزیبیلیټي اصلا ښکاره کول او پټولو ته ویل کېږي مثلا ویزیبل ښکاره که انویزیبل پټې که مخفي کړه نو دلته ګوره ویزیبیلیټي ګروپ دا په همدغې باندې چرخي شو و هایډ باندې چرخېږي که چک و نو یعنې شو دې وي که ان چک و شو دې نه وي زه وایم دې پوینټر ټریلز چې کوم یو دي دا دې ظاهر شي فعلا ګورې هایډ دی که نه نو کله چې چک شو ټریلز څه ته وایي اصلا ټریلز کاپي تکرار
یو شی چې تکراری راځي دې ته ټریلز وایي کاپي شکل سره. نو دا مو چې کله چې اوس چې موږ ته حرکت ورکوي ګوره هغه اولنې نقطه او دا اخرنۍ نقطې ته چې ځان رسوي ګوره دوی ترمنځ دغه حرکت کې بعضې پوینټرونه تصویران پرېږدي. نو دغه تصویران ګوري دلته یې درته ښیي. فکر مو شو؟ آیا مشکل شی شته؟ ځکه دا خو مونږ حرکت ورکړو. ښه دې دغه په اصطلاح ټریل پوینټر د څومره نږدې وي که لرې دې وي ګوره فاصله یې صحیح شو؟ فکر مو دی که نه؟ زه ورته یم دا دې لانګ وي. صحیح شو؟ بیا وایي چې نه دا دې بلکل نه وي. سوال شی خو نشته. بله موضوع هایټ پوینټر ول ټایپینګ. څه معنا؟ یعنې کله چې تاسو ټایپینګ کوئ نو دا پوینټر د اتومات ډول سره هایټ کیږي. ګوره دلته ما پوینټر ده وین کې ار وخمه دلته لیکل کومه دلته نه خو نوټ پټ کې به یې وکړم. دا ګورئ دلته ما کرسر ده پوینټر ده صحیح ده. ګوره اتومات هایټ کیږي. ګوره دلته ده پوینټر خو درته ښکاري ویلکم هغه هایټ شي. ځکه ټایپینګ په وخت کې پوینټر باید څه شي هایټ شي. اوس پې ورسېدی که نه. بله موضوع چې ده شو لوکیشن آف پوینټر when I press the control key. ګورئ داسې یو وخت راځي چې تاسو نه پوینټر ورک شي. صحیح شو؟ مثلا دلته ودرېدو صحیح ده او ماوس هم کار نه کوي. تاسو غواړئ چې د پوینټر یا د ماوس پوینټر موقعیت معلوم کړئ چیرې ده نو کنټرول بټن ووهئ بیا یې درته ښیي خو فعلا یې نه ښیي. ولې؟ ځکه مونږ چیک باکس نه ده انتخاب. نو دې کار لپاره چې هغه معلوم کړئ دا به چیک کې اپلای به کړئ. کله مو چې اپلای کو اوس پوینټر هر چیرې چې وي کنټرول وښیئ تاسو ته داسې سیګنال درکوي. فکر مو شو؟ مثلا دغې ځینه مې چینج کو دلته مې راوستو. صحیح شو؟ که چېرته دا آپشن غیر فعال شو بس په دې معنی چې لوکیشن به تاسو ته نه ښیي. اوس پې ورسېدی پوینټر او بټنو باندې ورسېدی که نه. بله موضوع موږ سره په دغه کې چې کومې ده هغې ته وایي ویل. دغه بعضو پوینټرو کې تاسو کتلی وي ویل وي. دغه ویل تنظیماتو لپاره موږ جلا یو ټب لرو. کوم ټب ده؟ دا یو ټب ده. صحیح شو؟ دغه ټب کې ورټیکل سکرولینګ و هارایزنټل سکرولینګ. دا چې کله تاسو په هر پروګرام کې کار کوئ لکه دغه پروګرام ده دا سکرول بار ده دا ورټیکل ده او دا شی ده هارایزنټل ده. اوس پې ورسېدی که نه؟ همداسې ده که نه؟ نو اوس دغه هارایزنټل یا ورټیکل سکرول بار به څنګه کوو څه رقم یې تنظیم کوو. یا مثلا دا ویل داسې وخو څو لاینه دې لاندې لاړ شي څو صفحې دې لاندې لاړ شي دا باید وټاکو. یو سټیج دې لاندې لاړ شي یا یو صفحه. ښه اولنی آپشن زه هر سکرول سره یې مونږ دا ګورئ هر یو سکرول سره دا دې څو لاینه حرکت وکړي 1 2 3 4 5 هر څومره چې غواړئ. دا یو سکرول سره کمپلیټ سکرول سره څو لاینه به اوس دغه کوي سکرولینګ کوي 6 لاینه. او که چېرته دا مو انتخاب کو نو دا به یو سکرین مکمل یو سټیج سکرین په مخ څومره لیکل چې ښکاري هماغومره به چینج کېږي. اوس پې ورسېدی که نه؟ نو اختیار ستاسو ده چې هر یو تاسو اخلئ. دا واخلئ ګورئ فکر مو دی یو سټیج مکمل چینجېږي. دا مو واخیستو که نه؟ بیا هم تاسو کولی شئ لاینونه هم وټاکئ. دغه خو کومه مسله نشته. بیا وایي چې ډیفالټ څو لاینه دي 3. بیا هارایزنټل ده بعضې موضوعونه په دې شکل دلته یو بټن لري د سکرول لیدلی مو دي که نه؟ دا افقي حرکت ورکوي دغې ځای کې لري. دا عمودي ده هغه افقي ده. اوس دا درته کله چې دا هارایزنټل سکرول بار ویل تاومه صحیح شو نو په یو وخت کې دی څو کرکټره دا دې خواته یوسي ځکه هغه لاینس نه لري که نه. نو دې خاطره تاسو هغه لاینونه یې کرکټر یې ټاکلی شئ چې څو کرکټر دې دا حرکت وکړي. اوس پې ورسېدې دا موږ سره څه شي پاره و
ویل سیټینګ لپاره. اخرنی ټپ چې کوم یو دی دا د هارډویر ده. هارډویر باندې تاسو بهتره پوهیږئ چې تاسو ته ښیي چې مثال په ډول تاسو کمپیوټر کې کوم ماوس ده، هر یو ماوس جلا جلا معلومات درکوي. صحیح شو؟ په وخت رسیدي بیا دا معلومات تاسو کولی شئ پراپرټي کې هم وګورئ. مثلا پراپرټي ته چې کله راغلی جنرال کې ټول معلومات درته ښیي. صحیح ده که نه؟ لکه ستاسو ډیل شی ده، ټچ پډ ده. صحیح شو؟ دا ګورئ دغه کیبورډ باندې اوس خبرې کوي. ښه دا خپل سیستم. ها بل موږ سره یو بل کیبورډ هم ده، مثال په ډول دغه یو اس بي بلوتوث کیبورډ دا وګورئ. دا وګورئ یو اس بي اون یو اس بي انپوټ ډیوایس ده. دا کنه ده. اوس دې سیټینګ وګورئ، دې نوم هر څه بدل شو. بیا د چین سیټینګ سره همدغه پراپرټي راځي. ښه ده نور څه نشته پکې، همدا پراپرټي ده. همدغه ځینې راوسته شي، همدغه ځینې. صحیح ده که اوس پې ورسې ډرایور که چېرته تاسو سره موس انسټال نه وي، اول دې ډرایور ډیټیلز وګورئ. صحیح شو؟ بیا ډرایور دا ټول ډیټیلز مو ولیدل، فکر وکړئ انسټال نه ده، ډرایور سی ډي به واچوئ، اپډیټ به یې کوئ. صحیح ده چې دا منیج نه هم کیږي. بله موضوع که چېرته دا تاسو اپډیټ کړو واپس یې انډو کول غواړئ نو رول باک به ورته وایي. که چېرته دا موز ډیسیبل کول غواړئ دا به انتخاب کړئ، او که چېرته دایمي منځه وړئ نو دا به انتخاب کړئ. اوس پې ورسېدی که ډیټیل دې ماوس هره پراپرټي تاسو ته ښیي، د هغې ډیټیلز د هغې معلومات تاسو ته ښیي. مثال په ډول سټیټس فعلا دې سټیټس کوم کوم دی دا ګورئ. دې مثلا آیا په اصطلاح ډرایور ډیټ په کوم تاریخ باندې دې ډرایور راغلی، دې ادرس چیرې ده، دا ادرس شو. مثلا ډسپلی نیم نوم یې شی ده، دا ټول پراپرټي ښیي که نه. اوس پې ورسې ایونټ دې ډرایور یا دې ډیوایس په اړه تاسو ته ټول معلومات په کوم تاریخ کې دی انسټال شوی، ټول مسایل دلته تاسو ته ښیي. پې ورسېدی سوال شی شته؟ ښه صحیح پې ورسېدی. دا و موږ سره ماوس آیټم.